د ټولو درنو معززو مکرمو طلبه کرامو مشایخ عظامو د خپلو درنو مېلمنو په اجازت باندې طالبان ورونو وعظ او نصیحت دا مې مقصد نه دی، صرف په دې خاطر ستاسو حضور ته راپورته شوم چې ستاسو او زموږ د دغې جامعې د درنو استادانو مشایخ عظامو ته د قدردانۍ هغه الفاظ وړاندې کړم چې په کوم انداز باندې مو په امتحان کې په ډېرې خوارۍ او محنت او په مینه حاضري کړې وه، لکه څنګه چې زموږ او زموږ د دې بهترین نظام تم او امید و تاسو ته په همغسې کچه باندې مو الحمدلله نن د نتایجو اعلان درته و تاسو هغه د خپلې خوارۍ او د خپل زحمت هغه ثمره او نتیجه په سترګو باندې ولیده. رب العالمین دې موږ او تاسې ټولو ته استقامت نصیب کړي. دوه درې خبرې د خپلو طالبانو وروڼو ته کومه، هغه دا چې د امتحان اهمیت دا مو د امتحان په ابتدا کې هر وخت تاسو ته ذکر کړی چې امتحان څومره اهمیت لري. دویمه خبره د امتحان د نتایجو درته عرض کوم. کله ناکله داسې وشي چې د مدرسې یا د ادارې د طرف نه د طالبانو پرچیو ته او د هغې جوابونو ته په کتنې سره استادانو کوم د هغوی د استعداد مطابق هغه د هغې استعدادونه ارزولي وي، نو کله داسې وشي چې نور طالبان هغه چې اول نمره و دویم نمره و دریم نمره نه وي راغلي، طبعا په زړونو کې ګیلمن وي او یا خفه وي، یا کله داسې وشي چې دا خپله ملامتي بیا ادارې ته یا د امتحان چې کومه کمیټه او هیئت د هغې ته راجع کوي. نو طالبان ورونو صرف دومره به درته ووایم چې د نورو کلونو په پرتله باندې سږنی امتحان زمونږه لږ نه بلکې ډیر شفاف و، او بیا چې کم نتایج د دغه امتحان اعلان شول نو دا هم شفاف و. د دو دریو وجو نه یوه وجه خو دا ده د اولې ورځې نه چې کله مونږ سلسله د امتحان شروع کړه سره د دې نه چې استادانو ستاسو نگراني کوله، الله تعالی دې زمونږ دا نظام مستدام وګرځوي. د هغې د طرف نه چې کوم هیئت مونږ ته راغلی او د اولې ورځې نه واخله تر اخره پورې مونږ سره دلته شرکت وکړه او زمونږ د خپلې مدرسې یا د ادارې د استادانو نه به وړاندې هغوی را رسېدلي وو او دا صحنه یې د طلبه کرامو څارله او چې کوم اصول د امتحان وو نو د هغې لحاظ هغوی کو. سره د دې نه چې وروسته کم معلومات مونږ وکړه نو زما په فکر باندې زمونږ په ولسوالۍ کې په دې ګڼو مدارسو کې اولنۍ مدرسه دا وه چې مونږ ته دوه قسمه حیاتان راغلي وو. د نورو مدارسو معمول دا و چې زمونږ د ولسوالۍ د طرف نه بس مونږ حیاتان راغلل او زمونږ د معرف امیر صاحب یا چې د هغې کومه نوره کمیټه وه نو هغې به هغه خپله څارنه او نظارت وکړو بېرته به لاړل، یا ګنټه نیمه ملګرو سره به کېناستل هغه صحنه به یې ځان سره ارزیابي کړه او بېرته به لاړل. خو دا چې زمونږ او ستاسو د امتحان صحنې ته هم زمونږ د ولسوالۍ د نظارت ټیم او هم د مرکز د طرف نه او بیا د مرکز د طرف نه زمونږ د نظارت ټیم هغه داسې نه و چې یوه ورځ یوه ګنټه یا نیمه ګنټه مونږ ته راښکاره شو او بېرته به لاړل، بلکې تر پایې مونږ سره دلته موجود و. بیا د سحر نه واخله تر غرمې پورې
د طالبانو نظارت وکا نو موږ چې څومره معلومات کړو رئیس صاحب سره وغږېدلو د هغوی نه مو دا معلومات حاصل کا نو زما په فکر که ټول کابل نه وي ممکن چې ټول کابل به وي که ټول کابل نه و نو د بګرامیو په ولسوالۍ کې په دې ګڼو مدارسو کې واحد زمونږ دا یوه مدرسه وه چې هغې ته دواړه حیاتان راغلي او د امتحان څارنه یې د اول نه تر اخره په شفاف ډول باندې وکړه رب العالمین دې هغې ته اجر او بدلې ورکړي مونږ پې خفه نه یو په دې مونږ خوشحالیږو او البته وروستو چې بیا مونږ معلومات کوو د ملګرو دوستانو سره مونږ خبره شریکه کړله نو طبعی دا چې هیئت یو ځای ته راځي خو په یوه تمه راځي په یو امید راځي بیا چې د لوړ مقام نه یو هیئت ځي او هلته مکمل هفته څارنه کوي نو د هغوی د خولې وینا دا وه چې په دې ټولو مدارسو کې چې موږ سره ثبت دي دلته او موږ په حساب په خپل منځ کې په هغې مدارسو حساب کوو او موږ ورته آینده تمې لرو امیدونه لرو نو د هیئت د خولې الفاظ دا و چې د بګرامیو په ولسوالۍ کې دا د دارالحناف مدرسه ده ځکه دومره دقت هم مونږ کوو درته او بار بار راځوم د هغې لرې ځای نه او ټوله هفته مو درته حاضري مو کړله او ستاسو د امتحان سهره مونږ وڅارله نو رب العالمین دې وکړي چې زمونږ مشران او زمونږ دا مشرتابه چې سره کم تمې امیدونه مونږ او تاسو ته لري رب العالمین دې د هغې د تمو د امیدونو مونږ او تاسو په اتمې او اکملې طریقې باندې مصداق وګرځئ نو د امتحان صحنه خو تاسو ولیده دویم مولوي صاحبانو طالبانو چې کله د نتایجو صحنه وه نو تیر کال معمول داسې و په دې نورو کلونو کې هر یو استاذ به د خپل شاګرد پرچې ویوړي او هغه به د خپل دغې پرچو ته په کتنې سره نمرې لیکلې وي او بیا به د امتحان په ورځ باندې هغه اعلان شوې سره د دې نه چې موږ ته خپله چا نه دي ویلي خو البته د ځینو طالبانو د خولې نه به موږ دا اورېدل او داسې به وه چې د شکایت په طور به ویل چې پلاني استاذ خپل پلاني شاګرد سره ښه سلوک کړی او ډېرې نمبرې ورکړي دا پلانې د پلاني خاص شاګرد و نو د هغې لحاظ کړی دا خبرې به د ګنګوسه کېدلې د طالبانو د خولې نه به موږ اورېدې څه کال چې کم نتایج اعلان شول نو زموږ د مدرسې او د ادارې د طرف نه چې کومه کمیټه جوړه شوې وه چې دا د یو استاد د مخصوصو شاګردانو استادان هم نه پکې بلکې یو هیئت شکل باندې د حضرت شیخ صاحب په مشرتابه کې دوی ټول راغونډو او ستاسې دا پرچې دوی په شریکه کتلي دي او بیا د هغې نه بعد دوی درته یو شریک تجویز جوړ کړی دی او ستاسو پرچو ته او جواباتو ته په کتنې سره هغوی تاسو ته نمرې درکړي دي نو زموږ سل په سله ورباندې دا یقین دی او سل په سله مو باور دی ورباندې چې انشاءالله د طالبانو په حق کې بچا زیاتی او خیانت نه یې کړی هغه ټکی د طالبانو چې دا اوس پلانې د پلاني شاګرد او پلانې د پلاني شاګرد هغه شیان هم نو ځکه مشترک تاسو ته یوه نتیجه جوړه شوې ده او ستاسو مخې ته وړاندې شوه اوس په دې وخت کې که یو طالب العلم ځان سره په دې فکر باندې وي چې زما استعداد لوړ وه او د دې بل طالب استعداد ټیټ وه او سره د دې نه چې په کار دا ده چې د مدرسې اول نمره زوی یا دویم نمره زوی یا دریم نمره زوی ممکن داسې به شوي وي د ښه استعداد طالب العلم به پاتې وي او د یو دغه نه د ښکته استعداد والا انسان هغه به چې دی په اول نمره او دویم نمره او دریم نمرو کې راغلی نو د طالب العلم استعداد خو موږ ته ارزښت لري موږ چې دا کوشش کوو په دغې اساس یې کوو چې د دوی استعدادونه جوړ کړو او کوشش مو دا وي چې دوی باید وځلیږي او آینده دپاره دوی د خدمت یو مصدر وګرځېږي که استعدادونه کمزوري وي چې هغه قوي شي او که د چا استعدادونه قوي وي هغې کې نور هم قوت را پیدا شي د دې استادانو هڅه دا وي نو استعداد چې د هر طالب العلم ښه وي موږ ورته د احترام او د قدر او د عزت په نظر ګورو البته نن چې کوم نتایج اعلان شوي دي نو مولوي صاحبانو یا طالبانو دا ستاسو هغه جواباتو ته په کتنه چې کوم څه مو په پرچه کې لیکلي
نو نصیب د خپل ونو چې د امتحان په ورځ د ټکې زده هو که نه هغه ستا خپله معامله ده جواب د ښه لیکلی او که کمزوری هغه ستا خپله مسله ده دا چې مخکې د استعداد لوړ دی یا وروستو د هغې نه د استعداد لوړ دی تاسو ته ما ویل چې هغه استعداد د مونږ ته قدرداني لري خو دا چې تا په دغه ورځ په پرچه کې څه شی لیکلي وه نو هغه بیا ستا خپل نصیب دی نو که جنګ کوي نو د خپل نصیب سره یې وکړه که غصه دې په زړه کې وي نو خپل نصیب ته غصه شه او که چېرته ګیلهمن یې نو د خپل نصیب نه ګیلهمن شه د مدرسې او د ادارې د هیئت او یا د دې د استادانو د کمیټۍ نه هېڅ چا نه باید طالب العلم ګیله په خپل زړه کې رانولې او د دې مختلف وجوهات کېدی شي دا امتحان خو امتحان دی اختبار هم ورته وایو امتحان هم ورته وایي که نه ابتلا هم ورته وایي مختلف الفاظ دي نو او د هر یو دپاره خپله هغه وجه د تسمیې ده او دا علماء کرام لیکي چې د امتحان په دوران کې یکرم الرجل او یوهان یا سړی عزتمن شي او یا سړی پسې کمزوری شي نو بس امتحان دی نو امتحان وي دروند امتحان وي سخت امتحان رعب هم لري او امتحان یو خپل تاثیر لري نو زما چې خپل معلومات دی 2 یا 3 عمده لاملونه د یو با استعداد طالب العلم دپاره چې هغه د نمرو د کمیدو لامل ګرځېږي هغه دی یو دا کله ناکله به استعداد طالب ځان ته غروي دا چې د امتحان میدان تم راشي داسې واز را رواني که او چې کله پرچې ته کښېنیم صاحب دغه بس فکر چې دغه دی نو او بیا چې کله پرچه ورکړیم نو ځان سره وروستو دا برېتا وي چې د خیره پرچه خو مې داسې ورکړې ده چې نو اول نمره چې په دې مدرسه کې نه نو څوک به خو زه به یم نو راتګ هم په یو انداز او بیا یې ناست هم په یو انداز او بیا یې وتل هم د امتحان د صحنې نه په یو انداز نو ټیک ده چې استعداد به لري خو چې دا د امتحان حال ته په کوم فکر راغلی او په کوم انداز کې د دا پرچه حل کړه او په کوم انداز کې د امتحان د حال نه وتلی نو طالبه دغه صحنه د رب العالمین نه خوښېږي الله تعالی ته چې د بنده په کړنو کې او دغه په اعمالو کې او بیا په باطني اعمالو کې او په ظاهري اعمالو کې هغه ډیر ارزښت لري نو هغه تواضع ده او هغه عاجزي ده یو انسان ته چې څومره رب العالمین پوهه ورکړې وي او ذکاوت یې ورکړی او هغه لایق وي د هغې لیاقت سره چې په ده کې عاجزي وي په هغې کې ادب وي په هغې کې تواضع وي او دا خپل کمالات ټول سوالي وګڼي او اتکاو بر وسط د ټول په ټوله پر رب العالمین باندې وي نو هغه انسان ته رب العالمین عزت ورکوي داسې کېږي چې انسان به د سره خواري نه کړي خو چې د میدان ته راغلی او کېناستلی او فکر د ځان سره وکړه هېره خبره به رب العالمین ذهن ته درواچوي او وبیلې کې او کله که داسې وشي یو انسان میدان ته راغلی د کبر په انداز کې راغلی او د غرور په انداز کې راغلی شته یاده خبره به درنه هېره شي خط تیاری به دې هم کړی امادګي به دې هم نیولي امتحان دپاره خو لیکن خبره به په حال کې هېره شي نو یو بل ته ګورو یو بل ته ګورو بیا به یادېږي نه یو لامل یې دا کېدی شي دویم اساسي او بنیادي لامل چې جوړېږي مولوي صاحبانو دا مې درته ویل د عاجزي او کمنتوب او هغه تسلیمي او انقیاد دا هغه لویه سرمایه ده چې په دې باندې رب العالمین انسان لوړوي او انسان ته الله تعالی عزت ورکوي بس نصیب دی نو کله سر را جوړ شي ما بل هم د طالبانو ته دا واقعه بیان کړه الله دې شیخ سے مبارک درجات بلند کړي زموږ د دورې په کال چې کله زموږ دوره سره نو په هغې کال یې شروع ډېر سخت و دا شرط یو په مدرسه کې د امتحان په دوران کې زما په دوره کې به په ټولو طالبانو کې یو طالب به ممتاز وي یو او دا هغې ممتاز طالب دپاره یې څو شرطونه لرودل یو شرط یې پکې ده چې طالب العلم به غیر حاضري نه یې کړي که غیر حاضري یې کړې وه بلا عذره ولو که یوه ورځ ولې نه وي هغه زما د دورې ممتاز طالب نه دی دویم شرط یې ده چې طالب العلم به استعداد لري دریم شرط یې ده چې مؤدبه به وي او داسې یو څو شرطونه یې نور خو ډېر دقیق شرطونه ونه نو په دې دوران کې کله چې دا د کتابونو عبارت تقسیمېده
نو د هغه مبارک معمول ده چې ټول طالبانو باندې به قرات ولوسته. نو بیا چې به د ته هغه د چا قرات خوند ورکه، نو په آخره کې که به 2 یا به 3 په دې ټوله حلقه د درس کې چې هغه د ټولو قرات به درست او ښه به، نو بیا به یې پچه د هغوی ترمنځ واچوله چې په دې کې بس د هر چا پچه راوختله، نو قرات به راته همدی لولي. هغه ممتاز چې کوم پکې و هغه ښه قرات چې به چا لوسته. نو زمونږ نصیب و هغه د بخاري د اخرني جلد قرائت ما ته راورسېده. غیر حاضري والله بالله د الله په ذات یقینو کې طالبانو یا مولوي صاحبانو په دې فکر نه و چې اوس د موږ د مدرسې هغه ممتاز طالب راشم یا د ممتاز سند موږ ته راکړی شي، خو فکر مو ځان سره دا کوو چې دا د مبارک په دې حلقه د درس کې یو او دا دوره مو په خیر سره انتها ته ورسیږي، نو بس دا یو لوی شرف او اعزاز دی زموږ دپاره او دا مو ځان دپاره یو لوی فخر ګڼم. نو د دې درس په منځ کې دا څومره حلقه زموږ د مولوي صاحبانو چې وانو کچا یا شیخ صاحب په خولې اظهار نه کو او یا د طالبانو اظهار نه کو په خپلو کې، خو اما عقیده د دې ټولو په دې وه چې دا د دوی کوم حسن ظن زما په باره کې دا فکر یې لرو ده چې دا ممتاز سند به شیخ صاحب مبارک درته ورکوي. چا غم غرض هم نه کوو، د مبارک هسې کله ناکله به اشاراتو کې څه شی ویل استعداد یې ښه وي او مؤدب وي او فلانو فلانو، دا چې به د طالبانو ته کتل نو د هغې په ذهنونو کې نو بس دا زه کمزوری او خوار به راتلمه چې دا اوس کې استعداد هم لري او مؤدب هم دی، خو حقیقت هغه شی نه لکه دا کم حسن ژوند چې د طلباو په ما و. یو حادثه زموږ وطن کې راغله، زه راغلم وطن ته په اجازت د حضرت شیخ صاحب باندې 2 یا 3 څلور ورځې مې وطن کې تېرې کړلې، بېرته لاړم. په دې کې چې زه کله وطن ته راغلم نو زموږ یو څه مولوي صاحبانو او یو غالبا چې 12-14 کاله د حضرت شیخ صاحب مبارک خدمت کړی او ډېر ښه با استعداده خلک و الله تعالی پوهه ورکړې وه، اوس هم ښه علما دي. نو د هغه خپل خدمت په اساس باندې چې دا 12-14 کاله خدمت یې د شیخ صاحب مبارک کړی، نو دې فکر داسې لروده چې دا سند د امتیاز دا به ده ته ورکړی شي یا به ما ته راکړی شي. 2 ورونه وه، خو چې زه کله وطن ته راغلم او دلته دا د غیر حاضرۍ نکته راغله، نو وروستو بیا د طالبانو ما ته قصه کوله چې کله شیخ صاحب مبارک درس ویلی او تفریح وخت راغی، نو د دې یو مولوي صاحب دا ورور وړاندې شه حضرت شیخ صاحب مبارک ته ویلي چې تاسو خصوص شرطونه بیانول، یو پکې ده چې طالب العلم باید غیر حاضري نه وي کړي. نو زما نوم یې ورته اخیستی نو د خو دغه د اوس غیر حاضري وکړله، نو په کار دا ده چې دا سند زما د مشر ورور ته ورکوي، د ممتاز سند او ستاسو خدمت هم کړی و، عقیوه هم هغسې با استعداد هم و، نیک سړی و، که عالم هم و. نو دا خبره په شیخ صاحب مبارک ښه نه وه لګېدلې، ځکه زه د عذر په اساس وطن ته راغلی وم او عذر نه دوی خبر و. خو بیا هم نو شاګردان دي او ټول پلا استاز ته د اولاد حیثیت لري او هر یو یو بیل ځای لري او بیل ارزښت لري، نو دوی ته خو یې غږ نه و کړی. خو ځان سره یې همداسې یو فیصله کړې وه، زه چې کله وطن نه راغلم نو زموږ معمول ده یو بل مولوي صاحب خدمتونه یې زموږ کړي، الله دې آباد لري. زه اوسېدم هملته هغوی سره او مدرسه مو هملته وه، د هغوی کور هملته و. نو کله به سهار وختي دي ځنه یا به مو چای ځان سره واخیسته یا به د چرک چور کړی و یا به یو بل شی وه، خو په دې فکر به سهار وختي لاړو د درس ته شروع کېدو نه وړاندې. غرض مو ده چې شیخ صاحب مبارک سره لږ ځان ته مجلس کې کینو، خبرې ورسره وکړو، مجلس ورسره وکړو، نو په دې فکر به کله وختي تلو. په دغه ورځ چې زه وطن نه راغلم سهار وختي لاړو، نو دغه مبارک معمول او عادت شریفه ده، کله به مطالعه پاس کوله، کله به کوټه کې کوله. په دې اخري ایامو کې اکثرا داسې و چې هغه د مسجد شریف 3 ګیټونه یو یې دا لوی ګیټ وه. نو کله مبارک چې د سهار مونځ وکړه نو د مانځه نه بعد د خپل کتابونه به یې راواخیسته، د جومات ګیټ کې به ناست ما دروازه کې ملته به یې کتاب مخې ته ایښی و، کتاب به یې کتن، والله اعلم نو چې په دې کې به د مبارک سره راځو. نو په دغې ورځ چې موږ راغلو ما هغه دروازه کې ګیټ کې ناست و، سهار درس دپاره یې کتاب کته، ستړي مشي مو وکړله، کېناستلو، مجلس مو سره وکړه. نو دا قصه یې ما ته شروع کړله چې ما خو ته اراده داسې وه، خپله راته وي چې اراده داسې وه چې ممتاز سند تا ته درکړم، خو زما شرایط خو تا اورېدلي وو. یو شرط پکې دا و چې طالب العلم به غیر حاضري نه یې کړي او تا دغه د غیر حاضري وکړله، او دا نور مولوي صاحبان داسې غوښتنه لري چې اوس هغه چا غیر حاضري نه یې کړي او مستعد انسان وي، دا سند د ممتاز به هغه ته ورکړو. نو ما ته ویل چې ستا څنګه خوښه ده؟ نو دا اوس امتحان، تاسو ته ویل چې امتحان کې کله بخت کار کوي، دا د بخت معاملې وي او د نصیب معاملې وي. کنې زه ولا که دومره به مؤدب وم، په دې وخت کې مې دا ټکي خدای ذهن ته راوستل
نو د مبارک ته ما ویل وایي ستا څنګه خوښه ده تا ته درکړم سند او که هغه ته یې ورکړم. نو ما شیخ صاحب مبارک ته ویل مالې قربان دلته چې موږ راځو د سند په تمه نه راځو، نه په دې فکر راځو چې آخره کې به ما ته د ممتاز سند شیخ صاحب راکوي. نو ما ورته وفرمیل مالې قربان چې دلته راځو او دا ستاسو د شاګردۍ شرف لرو او دا ستاسو حلقه د درس کې ناست یم او درس وایم او تاسو مو استاد یې او زه مو شاګرد یم، د دې نه غټ امتیاز بل زما دپاره نشته دی. دا چې نسبت مو تا سره دی همدغه غټ امتیاز دی. دا چې سند ته چاته ورکې او چاته نه ورکې نو د هغه د خپلې خوښې مالک یې چې هر چاته یې ورکې خو زه یې درنه غواړم نه، زما دپاره دومره شرف ډېر دی چې نسبت مو تاسو سره دی او ستاسو د تلمذ او د شاګردۍ اعزاز لرو. نو چې دا خبره ما وکړله ورته کتلی مې مبارک دا تندی فراخه شو، یو بیل عجیب حالات رب العالمین ورکړي نو مسکی شو، پوهېدلو موږ په مزاج باندې چې طبیعت ته مبارک خوشحاله شو. چې درس شروع شو نو چې د وقفې ټیم مو غالبا که د وقفې نه وړاندې و چې دا طالبان ټول را پوره شول او درس شروع شو. نو د دې درس په دوران کې که وقفه والله اعلم هغه ساعت مې ذهن کې نشته دی. نو مبارک وایي چې د طالبانو ته چې ما خو دا اعلان نه کوم، ما به دا خبره اخره کې څرګندوله چې زه به دا سند چاته ورکوم، خو چونکې تاسو لانجه جوړه کړله او تاسو په دې پوهېدلی چې اهل د دې سند امدی دی او ما هم درته ورکوه، خو چونکې منځ کې یوه مسله راغله نو ما ذهن کې دویم امتحان نیولی و، هغه امتحان دا و. وایي ما ویل که دی راغی زه به دنه پوښتنه وکړم چې د ممتاز سند ته غواړې او که هغه بل مولي صاحب ته یې ورکړم. د مبارک ویل ما زړه کې دا نیولي وایي که ده راته وویل چې سند لایق زه یم او ما ته یې راکړه نو بیا یې نه ورکوم، بیا به یې هغه بل طالب العلم ته ورکړم، او که خبره یې ما ته مفوضه کړله چې بس تاسو څنګه خوښه نو بس بیا سند همده ته ورکوم. او د مبارک دا قصه سارنۍ چې زموږ د دې په منځ کې سره تېره وه د شاګردانو ته وکړله ویې ویلې چې هغه کوم امتحان ما په زړه کې نیولی او ځان سره او څه شی فکر مې وه نو زما د خولې خبرې مو ورته نقل کړلې چې د ما ته دا شی ویلی دی نو مخکې خو دا خبره وې ما نه اعلانوله، خو تاسو اوس په دې ګواه اوسئ چې سند د ممتاز به ده ته ورکومه. نو دا خبره هغه د امتحان ټکی مې درته ویلی، بس کله نصیب کار وکړي نو چې راغلی او کېناستلی او نو فکر به د یو شی خو چې نصیب جوړوي معامله او د رب العالمین د طرفه درته تقدیر همغسې لیکلی شوی وي نو همغسې رابرابرېږي او هغه عزت رب العالمین انسان ته نصیب کوي. نو دا مې د طالبانو تاسو ته په دې ټکي باندې ویل چې کله به ډېر یو مستعد طالب وي استعداد به لري خو دا امتحان پرچه ډکول او لیکل بس د خپل نصیب غواړي نو دا چې ستا نصیب ښه وي او خوشی لیکلی نو بس نوش جان دی، او که نصیب دې کمزور او نو تا ته ما وویل چې استعداد دې بیا مونږ ته ارزښتناک دی، خو لیکنه درس درته د دې پروت دی. کله یو ټکی کله طالب العلم سستی کوي خو استعداد لري او د استعداد باوجود بیا هم هلکه خو هسې هم پوه یم په دې خپل استعداد غری نو کتاب لیدلو ته څه ضرورت دی، مطالعې ته څه ضرورت دی چې زه یې کوم مسایل راته ټول یاد دي په دې بېغورۍ کې راشي. کله داسې وشي او طالب العلم بې ادبه وي ښه استعداد به هم لري پوهه به هم لري تیاری به هم کړی خو لیکن هغه د آدابو لحاظ ورسره نه وي رب العالمین هغه د یوې کمزورۍ سره مخ کې. خو په دې ټولو کې موږ تاسو ته یو سبق دی او هغه سبق دا دی چې دا امتحان چې کوم واخیستلی شو دا زما او ستاسو د ژوند هغه اخرنی پړاو د امتحان نه څوک اول نمره و دویم نمره و دریم نمره و هغوی دې پې شکر وباسي او کوشش دې وکړي چې زه باید نورم خپل استعداد لوړ کړم، او چې څوک کمزوري و نو هغوی دې باید دې خپلې کمزورتیا ته متوجه شي چې ما کې څه کمزوري وه او یا څه مشکل و چې زما نمرې د دې نورو نه کمې راغلې. نو که کله یو انسان دا کمزوري خپل باطن ته متوجه کړه او خپل ځان یې کمزوری شمار کړه او هغه کوشش او محنت او خواري شروع کړله د دې دپاره چې باید زه آینده یوه لاسته راوړنه ولرم او یو فکر ولرم او د هغې سره تقوا ځان کې را پیدا کړه، ادب یې را پیدا کړه ځان کې، عاجزي ځان کې را پیدا کړه او خواري او محنت هم د هغې تر څنګ وکړه. نو دا بیا موږ تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوو چې انشاءالله امید دی د رب العالمین په درګاه کې چې په دنیا کې به هم ممتاز یي او په آخرت کې به هم ممتاز یي. باقي دا چې بیا په دې پرفتنه دور کې او طالب العلم د کوره راوتلی وي او درس وایي او خواري کوي او محنت وایي نو تاسو بیا په دې خفه کېږي مه په دغه اعتبار ټول ممتازان یي، په دې اعتبار ټول ممتازان یي چې په دې دور فتن کې او طالب العلم واسطه وابستګي د الله تعالی د دین سره لري.
ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې تاسو شامل حال یې چې هغه مبارک کومې دعاګانې کړي دي چې نضر الله امرأ سمع مقالتي، هغه انسان دی رب العالمین تر او تازه ولري چې زما وینا یې واورېدله او بیا یې یاده کړله او څنګه چې اورېدلې وه او بیا ثم اداها کما سمعها. دا د تازګۍ دعاګانې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته کړي، په هغې کې موږ تاسو شامل حال یو. نو خلاصه د ټولو خبرو مې دا د مولوي صاحبانو چې دا کم ترتیب تاسو ته د استادانو د طرف نه یا د کمیټې د طرف نه جوړ شوی و، نو زموږ په سل په سله باور و، یقین مو ورباندې الحمدلله چې شفاف و. څوک پکې اول نمره او دویم نمره نه راغلي، تاسې مایوسه کیږئ ما، باید خپل استعدادونه لوړ کړئ، آینده دپاره ځان سره فکر وکړئ، سوچ ځان سره وکړئ چې زه باید دا اعزاز په څه طریقه باندې لاسته کم او زه باید دې عزت نه په څه طریقه باندې برخمن شم. نو چې کله مو کوشش سوا که نو بیا قانون دی چې ان الله لا یضیع اجر المحسنین، رب العالمین د محسنینو اجر نه ضایع کوي، خامخا رب العالمین درته نیکه بدله درکوي او رب العالمین دې موږ او تاسې ټول د نیکو برخو نه چې دی هغه برخمن کی. آخری خبره چې درته کوم، تاسو ته معمول معلوم دی، دا تقریبا هغه زموږ د کال او د درسونو سلسله هغه اکثره حصه یې تیره ده. دا چې د ربیع الثاني میاشت شروع ده او بیا ورپسې جمادی اول دی او جمادی اول پسې بیا جمادی ثاني ده او بیا ورپسې، نو تقریبا موږ او تاسې مولوي صاحبانو 2.5 میاشتې درس لرو. په دې 2.5 میاشتو کې باید دا کم تیر درسونه چې موږ او تاسو ویلي که هغه ټول په اتمې او اکملې طریقې نه و، باید یو اجمالي خاکه د چا په ذهن کې موجوده وي د هغې خپلو درسونو هغې ته متوجه وي. بېغوري باید په دې کې ونه کوي، ځکه چې طالب العلم 4 میاشتې درس ووایي یا 4.5 میاشتې یا 5 میاشتې، نو دا چې اوس د کال تر اخره پورې استاد هغه ته نښتې وي په دې کتاب کې همدغسې ورته لګیا وي نو دا درسونه بیا د 9 میاشتو درسونه نه دي، دا بیا د کلونو درسونه دي. د همدې وجې نه دا بخاري کې تاسو ته ځای په ځای باندې تېر شول که نه، امام بخاري کله باب ذکر کوي نو صرف وایي بابون، ترجمه نه وي. نو دا کوم باب چې دی وضع کوي ترجمه نه وي پکې، نو هغې کې خو ګڼ مقاصد دي. د غټو مقاصدو نه یو مقصد پکې دا وي، یو مقصد چې علماو شارحینو لیکلي امام بخاري بابون وایي او دا باب بطور امتحان او اختبار طالب العلم ته پرېښئ چې طالبه دې باب ته مو ګوره او دې لاندې حدیث ته مو ګوره چې په دې باب کې د حدیث سره کم ذکر دی، دې حدیث ته وګوره او دغه حدیث مبارک ته په کتنې سره ته ترجمه الباب خپله وضع کړه. یوه توجیه علما دا کوي چې دې حدیث ته وګوره ترجمه خپله وضع کړه. ولې راز څه شی دی؟ و تا مخکې ابواب وویلې، تراجم دې وویلې، احادیث دې وویلې، طرز دې زده کړه، طریقه دې زده کړله، د باب او د ترجمې او دغه رنګې د حدیث مناسبت دې زده کړه، په هغې باندې آګاه شوې، نو ستا ته خو رب العالمین پوهه درکړې ده. نو اوس د آینده چې کوم شی راځي نو ته به د خپل ذهن استعمال کړې او کوشش او خواري وکړې چې د دغه حدیث مبارک مطابق باید زه سره کم ترجمه وضع کړم. دغسې دا 4-5 میاشتې چې دا کم درسونه استادان طالبانو ته وایي نو دا هغه وي چې استاز کله په یوه کرښه کې هفتم تېره کړي، دوم تېرې کړي، دریم تېرې کړي، په یو باب کې همدغسې موده تېره کړي، په 2 بابونو کې همدغسې موده تېره کړي، او دا کله چې کال نیمایي ته راورسېږي نو دا کم درسونه په کم انداز باندې چې هغه مخکې استادان طالبانو ته وایي نو وروسته خو هغه شی بیا نه ویل کېږي. نو په دې کې غټ راز څه شی؟ تا چې 5 میاشتې تحقیقي درس د استاز نه وویلې نو پکار دا دی چې په دې 5 میاشتو کې باید ستا اوس استعداد جوړ شوی. ته کم دا کتاب ګورې او شرحه دې مخې ته ایښې ده، پکار ده چې خپله ځان سره ته اوس د استاد مخې ته جوړ درس راوړې. ته که دغه رنګې د فنونو کتاب وی پکار ده د استاد مخې ته ته اوس ځان سره جوړ درس راوړې. که د حدیثو درس وی پکار دا ده چې تا د شپې خپل کتاب کتلی، حواشي دې کتلي، بابونه دې کتلي وي، دغه رنګې چې دی شروح دې کتلي وي، او سبا چې ته د استاد مخې ته کتاب راوړې پکار دا ده چې تا ځان سره جوړ درس راوړی وي. دا چې 6 میاشتې بعد هم د کال په منځ کې تا ته استاد بیا هم لګیا یو همغسې درسونه درته وایي لکه څنګه چې په اوله کې درته ویل، نو دا خو هېڅ ممکنه نه ده، دا کېږي نه، دا ګران کار دی. دا ستاسو استعدادونه چې جوړېږي نو دا په دې طریقه جوړېږي. دا 5-6 میاشتې که بوج د استادانو په سر وه او هغوی تاسو ته چغې ولې او خوارانې کولې، د کال د نیمې نه بعد باید ستاسو د خپل استعدادونه دومره لوړ ولرئ که تاسو دا کتاب وګورئ چې کوم کتاب دی د استاز نه ویلی نو طرز خو دې ته زده کړه.
طریقه دې زده کړله د تعلیم د کتاب د کتنې طریقه دې زده کړه نو ته که خپله اوس کتاب ګورې په کار دا ده چې اهل د دې اوسېږي چې د استاد ډېرې خوارۍ ته ضرورت پاتې نه شي او د استاد د طرفه صرف تا ته اشاره وي چې بس خبره یې درته وکړه او نور به ته باید په دې باندې پوهوي نو دې کې سستي مه کوئ دې کې هم دا طالبان چې سستي شروع کړي د کال په اخرو کې اکثر کتاب کې دي وایي نه ګورم وایي لکه هسې منډه ده نو د منډې خو دا معنا نه ده چې د استاد مسؤلیت صرف کتاب خلاصول ورته کتاب خلاصوي خو دا منډه چې اوس استاد وهي نو د دې منډې غرض به دا وي چې طالب اوس به نیم کتاب استاد جوړ کړی او نیم به تا جوړ کړی نیمې خبرې به د استاد د خولې نه واوري او نیمې به تا خپلې ځان سره په مطالعې باندې برابرې کړي وي باید ستا اوس استعداد جوړ وي نو که استاد منډه وایي او تا ته اشاره وکړي نو دا خبره به ستا په ذهن کې تیار آماده پرته وي او که ته اوس هم په دې فکر یې چېرې د کال په اخره پورې ما ته استاد اوس هغسې خواريانې وکړي لکه څنګه چې اوله کې کولې نو دا کېږي نه دا په یو ځای کې هم نه کېږي کله چې د کال اخر راشي طالبان غیر حاضرۍ ته شروع کړي لکه درس خاصه منډه ده انصافدار اوس مهم ټکی شروع شه دا اوس د منډې وخت دی ستا د درسونو مهم پړاو اوس دغه دی دا مخکې خو استاد لګي او تا ته ټکی ټکی تشریح کوه اوس مهم پړاو دی ته خپل کتاب وګوره خپل ذهن استعمال کا خپل درس ځان ته د استاد حلقې ته جوړ ډاوړه نو دې وخت کې ته ولې هغې حاضري کوې یا ماسخوتن هدی خوبونه کوې یا دا وخت په چکرو باندې تېروې نو چې استاد هم درته هغسې تحقیق ونه کړي لکه څنګه چې د کال په سر کې درته کوو او تام کتاب نه یې کتلی او دا وخت په منډو تېر کوې په خوب تېر کوې په موبایل تېر کوې نو خو د دې معنا دا ده چې دا درس داسې شو لکه ما چې نه یې ویل نو دا چې کال آخر دی نو دا ستاسو مهم پړاو دی خپل کتابونه ګورئ مطالعه کوئ درس د ځان سره جوړ کړئ دا کمې خبرې مو چې د استادانو نه مخکې اورېدلي دي او دا کم طرز د سبق چې استاد درته ښودلی په همغه طرز باندې یو کتاب د مخې ته کېښوده څلور پنځه مباحث د یو باب په سر کې درته استاد ویلی نو تا ته اوس رب العالمین د عقل درکړی ته اوس کښېنم دغه باب هم ولوله دا حدیث هم ځان سره ولوله شرح هم مخې ته کېده هغه پنځه شپږ مباحث چې د هر باب په اول کې درته استاد ویلي و ځان سره خپل فکر کوه چې هغه مباحثو زه سره کم تطبیق کړمه په دې باب کې نو دا زه امید لرم د رب العالمین په درګاه کې طالبانو ډېر نه که یوه هفته تاسو دا کار وکړه چې دا کم مهم مباحث مو د استادانو نه اورېدلي وه او تاسو اوس په خپل ذهن او په خپل فکر لګیا شئ بغیر د استاد نه د درس د اورېدو او دغه پنځه شپږ مباحث د خپل ځان نه په یو باب کې تطبیق کوئ نو دا زه درته وعده درکوم چې کال تېرېږي تاسو به د دغې کتابونو بالفعل مدرسین یاستئ دا موږ تجربه کړي دي موږ مخې ته دا شیان تېر دي او کوي چې نه استاد نه مې واورېدل یا مې ولیکل یا ذهن کې کېناستل یا کېنناستل او کار اخر راغی نوره د خیره منډه شوه یا درس کې مو ده یا مطالعه کې مو ده نو دا په دې شي باندې زده کېږي نه او که ستاسو فکر چې دا یو تنها د هره مدرسه کې چې بس دا ورځې راشي نور دا هغه مرحله چې استادان نور خپل کتاب خلاصوي ځکه وی ملته مجبوریتونه لري او مجبوریت د غټو نه غټ مجبوریت د استاد د طالب وي څومره تحقیقي درس کې د طالب ته ویلی که نه چې کله کتاب نیمه کې پاتې شه نو چې هغه څومره مؤدبه شاګرد دي مې خو همدا به درته وایي چې د خیره والله ښه درس وی خو کتاب یې نیمه کې پرېښود کتاب پاتې شه او استاد به ټول زړه تا سره خوړلی که نه چې ستا استعداد را جوړ شي نو یو څه مجبوریت دویم لري څه مجبوریت د ادارې د طرف نه وي څه مجبوریت د نظام د طرف نه دی چې هغې کوم هغه ترتیب شاګردانو ته ټاکلی د استادانو درسونو دپاره هغه به ګوري نو چې دا ټولو مجبوریتونو ته دوی په کتنې سره خپل کوشش کوي چې خپل سبقونه مخې ته یوسي او هغه کتاب ته د پی ټکی کېږدي نو دا تنها د استاد په خوارۍ نه کېږي دې کې به تاسو خواري کوئ دې کې به تاسو مشکل حل کوئ څه خوند به وکړي چې یو طالب العلم راشي او د استاد مخې ته ناست دی او استاد نه په یو ځای کې په یو درس کې اشتباه وشي او دی ورته وایي چې استاد د مؤدبانه انداز کې چې دا ځای څه رقم د شپې نه ځان سره درس جوړ کړی وي د شپې نه ځان سره کتاب جوړ کړی نو تاسې دغې ورځو ته په سپکه مه ګورئ دا ستاسو ډېرې مهمې ورځې دي دا ستاسو د کتابونو مقاصد اوس دې نه بعد سره را شروع کېږي بس کتاب مو کته مطالعه ځان سره وکئ هر کتاب مو چې د هر استاد نه په کوم انداز ویلی یو باب کې هغه څلور دوه درې پنځه شپږ خبرې زده کړه چې دا کوم یې درته ویلي او بیا کتاب مخې ته کېږده کېدی شي ډېر کمزوری په نن چې د کتاب مخې ته کېښوده کېدی شي مولوي صاحب په دې شپږو خبرو کې دوه خبرې د ذهن ته راشي چې استاد نه ما شپږ خبرې زده کړې وي هغه دوه مې استاد په خپل ذهن برابرې کړې د حدیث مناسبت د باب سره په کوم ځای کې دی دا فصل کې کومه مهمه خبره ده دا شی دې زده کړه دوه دې ذهن ته راغلې خو که لږ دې خواري شروع کړل او سبا دې کار شروع کړ سبا شپې مطالعې ته دا زه ډاډ لرم امید لرم رب العالمین درګاه کې چې درېیمه خبره دې هم ذهن ته راځي
او چې بله ورځ د خواري شروع کړله بیا د کتاب مخې ته یې کړی او 4 او 5 دې هم ذهن ته راځي او چې دا ورځې تېرېږي او ته خپل استاد ته جوړ درس راوړې نو د استاد د طرف نه هغه اشاره دا ستا استعداد جوړوي. تر دې وخته استعداد جوړېدنه نه وه. دې وخت کې تاسو ته استادانو زړونه شنه کړل، دوی درته لګي او خوارۍ درته کولې، چغې درته وهلې، شروحې درته کتل، مطالعې درته کول او تاسو د هغوی د خولې خبرې اورېدلې او دغه رنګې د هغې مطابق مخې ته روان وي، زده کړه مو کوله. اوس د خپل ذهن چې دی دا ذهن دې کې دومره وسعت دی، دا اتباع وایي دا ذهن دې کې بندې بندې خوږې دي دغسې. دا چې څومره ټکۍ همغونه پکې وسعت راځي، څومره ټکۍ همغونه پکې خواري راځي، څومره ټکۍ همغونه پکې خواري راځي. نو چې دا وسعت پکې راځي نو چې ذهن تاسو خپل څومره وټکوئ همغونه پکې وسعت او فراخي راځي سبا به لوی خلک یاستئ. نو رب العالمین مو دا ناسته او دا امتحان او دا کوشش او زیار او کړاو چې کوم تاسو ایستلی او د استادانو در سره ایستلی، مشایخو در سره ایستلی دی او زموږ د نظام دوستان چې مخکې موږ سره د امتحان په صحنو کې شریک و نن راغلي دلته، د ټولو دا زیار او کوښښ رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او رب العالمین مو زموږ دپاره ډېرې او بهترینه آینده وګرځوه، د خپل ولس دپاره، د خپلو خاندانونو دپاره، د خپل بهترین نظام دپاره مو رب العالمین سبب د نیکنامۍ وګرځوه. داسې نشي چې خدا ناخواسته سبا تاسو باندې خپل وطن، خپل نظام، خپل نسبت، خپله مدرسه، خپل مور و پلار او خپل استادان بدنامي. رب العالمین مو د دغسې حالت نه وساته. الله تعالی دې زموږ دپاره او زموږ د ټول ملک او د نظام دپاره مو سبب د سرلوړۍ وګرځوه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.